رمضان المبارک کې په بازارونو کوم حالات شروع دی؟ اختر نږدې دی. موږ داسې څه په سترګو ولیدل، زموږ کیمرو داسې څه ریکارډ کړل چې هغه دلته شریکول به تاسو ته ډېر لوی سبق درکړي چې ښځې په بازارونو کې کوم داسې کارونه کوي او هغوی ولې راوتلي دي، هغوی سوداګانې ولې کوي. قدرمنو، کله چې موږ بازار ته لاړلو نو په بازار کې داسې منظر مخې ته راغی چې اکثره وخت د روژه ماتي نه پس ښځې په ګڼ تعداد کې راوځي، که هغه د پېښور علاقې وي یا د راولپنډۍ یا اسلام آباد او یا نور لاهور داسې علاقې وي. نو که تاسو خیال کړی وي د ورځې ښځې نه راوځي بلکې د روژه ماتي نه پس راوځي، په دکاندارانو باندې ګرځي، د دوکانونو نه یا سودا کوي یا هسې ګپ شپ له راځي. ځکه چې که وکتل شي نو د دوکاندارانو په وینا چې دومره سودا نه کېږي څومره چې په دې بازار ښځې وي. داسې معلومیږي چې دوی خپلو چکرو له راولي او اکثر پکې داسې هم دي چې هغوی خپلو یارانو له د ګپ شپ دپاره یا د ډیټ دپاره هم راوځي. دوی چې کله د دکاندارانو نه سوداګانې کوي نو ډېر په داسې انداز سره سودا کوي چې خاندي ورته، او په دغه شپه کې په دغه ماخستن کې د دوکاندار نیت هم خرابېدلی شي. قدرمنو، د دې ویډیو جوړولو مقصد مې دا دی چې تاسو په خپلو بچو باندې، په خپله کورنۍ باندې ډېر کلک نظر وساتئ، ځکه چې د یو سړي نه خپله یو ښځه نشي کنټرول کېدلی او هغه د ماښام نه پس روزانه په چکر باندې وځي یا ځي سودا اخلي یا داسې نور اکټیویټیز کوي، نو د ښځې دپاره خو د ورځې وتل هم د کور نه نامناسب دي. نو دوی بیا څنګه د شپې وځي؟ پکار ده چې په خپلو بچو، په خپلو اولادونو باندې کلک نظر وساتل شي، ځکه چې نن سبا معاشره کې داسې غلط خلک پیدا شوي دي چې هغوی د خپل عزت خو پرېږده د بل د عزت خیال هم نه ساتي، او هر هغه بېهوده کار چې هغوی ته په لاس ورځي موقع نه میس کوي او کوي یې. نو الله پاک دې موږ تاسو او ټولو مسلمانانو ته هدایت را په برخه کړي، ثم امین.